روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی د یوې ټولنې د وګړیو بشري حق دی. حکومتونه، سازمانونه او نورې نادولتي ادارې مکلفې دي چې خلکو ته اساسي روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي. کونړ چې ډیره برخه خلک یې په کلیوالي لرېو پرتو سیمو او درو کې ژوند کوي، څومره یې صحي خدمتونو ته لاسرسی لري. دغه ولایت ته د روغتیا په برخه کې د عامې روغتیا وزارت شته پاملرنه بسنه کوي. حکومت څومره توانېدلی چې خلکو ته انډولیز روغتیايي چوپړ رامنځته کړي. د باکیفیته او ګټورو روغتیايي خدمتونو لپاره نورو څومره مرستو او پاملرنې ته اړتیا ده. دا او ورته نورې پوښتنې به د خلکو او حکومت ترمنځ په مخامخ خبرو په نننۍ خپرونه کې له درنو میلمنو مطرح کړو. د نن بحث میلمانه مو د کونړ عامې روغتیا رئیس قاري مظفر مخلص، په کونړ کې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر اجمل سادات، د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور استازی مولوي امین الله امینی او د ولس په استازیتوب قومي مشر سید جهان حسیر سادات. زه لطف الله خاموش یم او دغه خپرونه د کونړ ملي راډیو تلویزیون په زیار چمتو شوي. تاسې د بحث میلمنو، د تالار ګډونوالو، درنو لیدونکو او اوریدونکو ته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. بحث به مخلص صاحب له تاسو راپیل کړم. په کونړ کې د روغتیايي خدمتونو د کیفیت په تړاو که راته ووایي چې تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې کیفیت د روغتیايي سکتور څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تاسې ته عموما د افغانستان ټول درانه او غیور ملت ته خصوصا د کونړ ولایت شریف او غیرتي ولس ته اولا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیا دلته موجودو ورونو، مشرانو، ځوانانو ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. څرنګه چې تاسې پوښتنه وکوله، د عامې روغتیا ریاست مسؤلیت هم دا دی چې خپلو وګړو ته هغه معیاري روغتیايي صحي خدمات عرضه کړي. په هغه وخت کې چې په دویم ځل سره اسلامي امارت په دې وطن باندې حاکم شو، چون د مخکې نه هم په جهادي دوران کې هم موږ د صحت په برخه کې او د صحت په سکتور کې کار کوو او د اسلامي نظام په حاکمیت سره بیا هم دغه مسؤلیت زموږ تر غاړې و. موږ د خپل صحي سکتور یا د کونړ د ولسونو څومره لاسرسی خدماتو ته یا دغه زموږ خدمات څومره معیاري وو، نو موږ چې کومه ارزونه ترسره کړې وه، زموږ د ټولنې تقریبا 80% وګړي د خدماتو څخه محروم وو. د کونړ ولایت جغرافیې ته هم چې وګورو، زموږ ولسونه په تیت او پراګنده شکل باندې پراته دي. نو موږ د صحت سکتور هرې برخې ته په کافي اندازه باندې توجه او پاملرنه کړې وه. زموږ هغه وګړي چې خدماتو ته لاسرسی نه درلوده، د هغې نفوس ته په کتو باندې موږ کوشش کړی دی د خپل ټیم په توسط باندې د مختلفو ډونرانو څخه مو پروژې ترلاسه کړي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت سره مو د دې ولسونو هغه ستونزې او مشکلات شریک کړي دي. د دې 3 کالو په جریان کې مو ډېر څه لاسته راوړي دي. نو زمونږ هغه هیوادوال چې خدماتو ته لاسرسی نه و، خوشبختانه په یو طریقه سره هغې خدماتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. که هغه د دې مستحق و چې نفوس یې زیات و، یعنې موږ چې په یو ځای کې خپل روغتیايي خدمات برابرو یا عرضه کوو، نو مسؤلیت د عامې روغتیا ریاست دا دی چې دا وارزولی شي چې په دغه ځای کې زه دغه کلینیک جوړوم، زما په دې باندې مصرف څومره دی او د ټولنې د دې نه استفاده څومره ده. نو په هماغه اساس باندې د نفوس ته په کتو باندې یا موږ په هغه ځای کې فکس کلینیک ایجاد کړی دی یا موږ مختلفې برنامې نورې لرو. که د نفوس هغه تعداد کم دی، هغې دپاره موږ FHH یا فیملی هیلث هاوس که ووایو په خپله ژبه کې روغتیايي ځاله د هغې دپاره په نظر کې نیول شوي. که نفوس د دې نه هم کم دی، موږ خپل هغه سیار ټیمونه هغه توظیف کړي دي چې وخت په وخت باندې ورشي او دغه خلکو ته په دغه خپلو ساحو کې هغه اولني روغتیايي معیاري خدمات عرضه کړي. څومره تخمینا تاسو به روغتیايي مرکزونه جوړ کړي وي چې بالخصوص په هغه سیمو کې، په هغه ساحو کې چې مخکې صحي خدمات هلته بیخي ونه؟
تقریبا که ووایو د کونړ ولایت په دغه د مرکز په شمول دغه 14 ولسوالیو کې په هغه ځایونو کې چې ضرورت د دی د خلکو لاسرسی نه هلته روغتیايي مرکز موجود نه د 100 نه په پورته تعداد کې هغه فکس کلینیکونه یا موبایل هیل ټیم یا FHH البته دومره به وایو چې په دې کې دغه پروژې بعضې لنډمهاله وي نو بعضې به اوس هغه پروژې قرارداد موده به پوره شوي او تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې چې دا نوي د 3 کلونو په دوران کې مونږ ایجاد کړی دی فعلا ولسونو ته خدمات عرضه کوي او هغه ته په خپل ساحو دغه مرکزونو لپاره د ودانیو ډیره لویه ستونزه وه تاسو د ودانۍ په برخه کې بالخصوص هماغه سیمې چې تاسو کې نوي مرکزونه جوړ کړل د ودانیو لپاره مو څه ترتیب کړی په دې تیرو درې نیمو کالو په جریان کې د کنسټرکشن یا د آبادۍ په برخه کې لله الحمد په کونړ کې په کافي اندازه باندې کار شوی دی او دا د چا نه به پټ نه وي که وګورو هغه غټ روغتیايي مراکز چې مخکې د هغې نه په دغه ځایونو کې به یو شخصي کور کې خدمات عرضه کېدل یا د ولسوالۍ په سطحه باندې هلته یو روغتیايي مرکز ودانۍ موجود نه وه که وایو موږ سره استاد سره پخوا کې چې زموږ شولتن ولسوالي یو محرومه ولسوالي ده په ټوله ولسوالۍ کې د هیڅ روغتیايي مرکز یو معیاري ودانۍ نه وه نو هغه امکانات چې موږ ته په لاس باندې راځي مسؤلیت هم همدا دی چې امکانات لاسته راوړل د خو یو کمال دی خو د دې په ځای باندې مصرف اړین دی چې حق پکې حقدار ته ورسیږي هلته موږ یو جامع روغتیايي مرکز چې تقریبا د 18 میلیون افغانیو په ارزښت باندې چې چارې تقریبا 99% تکمیل شوي دي او په ډېرو لنډو ورځو کې موږ تاسو د هغې د افتتاح شاهدان یو که پیش درې طرف ته وګورو په دغه ځایونو کې د لیچلام په ساحه کې چې پر نفوسه ساحه ده هغه روغتیايي مرکز چې موږ د ننګلام په ساحه کې لرو د دغه ولسونو ټول خدمت په دغه ځای کې ممکن نه و د لیچلام په ساحه کې تقریبا د 30 میلیون افغانیو په ارزښت باندې موږ یو روغتیايي مرکز تکمیل کړ چې چارې سلنه بشپړې شوي دي او په نږدې ورځو کې به هغه خدمات چې مخکې د دې نه په غیر معیاري یو شخصي کور کې عرضه کېدل هغې ته انتقال شي نو دغسې په هرې ساحې ته توجه شوې ده دغسې یو روغتیايي مرکز هم موږ درلوده ډېر د افسوس ځای دا دی که وګورو چې په دې تېرو 20 کالو کې افغانستان ته کمې پیسې راغلي دي نو آیا دا په ځای باندې مصرف شوي که نه موږ چې وارزولو زموږ یو داسې ساحه هم موجود وه چې زموږ روغتیايي مرکز په خیمو کې و چې په وړي کې به که موږ دا وګورو اولنه موږ دې خبرې ته اشاره کړې وه چې صحت سکتور د هرې خوا نه پاملرنې ته اړتیا لري دغلته که کوم درمل موجود دي د دې هغه درجه حرارت په څه طریقې سره وساتلی شي په د ګرمۍ په موسم کې په یو خیمه کې چې ستا فارمسي سټاک موجود وي آیا دغه دوا چې ته یو مریض ته ورکې دا د صحت سکتور سره وفا ده او که جفا ده ډیره زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځو رئیس محترم مهر الدین وی چې د تالار ګډونوال به هم زموږ سره زموږ د مېلمنو څخه خپلې پوښتنې لري امیني صاحب تاسو ته راځو د په خصوصي درملتونونو کې یا روغتونونو کې د خلکو دپاره روغتیايي خدمات څه ډول دي ستاسو په اند باندې اوس ولس ته څه ډول خدمات وړاندې کوئ بسم الله الرحمن الرحیم د غونډې ټولو ګډونوالو ته او اوریدونکو ته خصوصا السلام علیکم ورحمت الله نو زمونږ هغه خدمات د ولس لپاره دا خو ښکاره دي چې تقریبا هغه زمونږ په دغه سره چې د کوم وخت نه مونږ د مارکیټ حساب ته راوتلي او خدمات هم وړاندې کړي دي نو دغه 2-15 کاله شاوخوا کېږي نو الحمدلله په ډېر ښه کیفیت باندې ښه باکیفیته درمل مونږ د ټولنې دپاره راوړي دي او مونږ دوی ته عرضه کړي دي هغه کو د هر ملک وي داسې درمل چې هغه زمونږ په ملک کې په ډېره کمه پیمانه پیدا کېږي یا نشته دی هغه مونږ د نورو ملکونو نه د ګاونډي ملکونو نه یا پاکستان یا د هندوستان یا د حتی د روسیه او د ازبکستان او بعضې نورو بنګلادیش او د بعضې نورو ملکونو نه موږ هغه دغه د ملک ته راوړي دي او د دې ولس د خدمت دپاره هغه موږ په کار باندې اچولي دي او هغه چې زمونږ په امکان کې دي موږ کوشش کړی دی چې ښه باکیفیته درمل راوړو البته بعضې هغه یو څه داسې دي چې هغه زمونږ مسؤلیت نه دی
هغه مسؤلیت هغه د نظام دی، خصوصا هغه د صحت بخش د غذا او د درملو چې کومه اداره ده، چونکې ډیر مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي چې هغه درمل چې د خارج ملک نه راځي هغه باید دوی دغه کې ارزیابي کې هغه لابراتوار ته ورکي. نو موږ د دغه درملو په لابراتوار ته په ورکولو باندې موږ خوشحالیږو، موږ ورسره همکار پاتې شوي او کوم چې زموږ وطني تولیدات دي نو هغه خو ډیر ښه پروسس سره ترسره کیږي، یعنی ښه پروسس کیږي. مثلا هغه مواد خام مواد چې د خارج ملک نه راځي هغه اول ګمرک کې د هغې سیمپلګیري وشي، دغه ته ویوړلی شي، لابراتوار ته ویوړلی شي، هغه وکتلی شي، که چې د هغه صحیح نو هغه ګمرک شي. البته دا په موجوده دور کې یعنی چې ډېر ښه پروسس د دې کېږي. د هغې نه وروسته چې کله فابریکې ته راوړلی شي نو فابریکه کې هغه مواد هغه د فابریکې مالک هغه بیا دغه کې چیک کي، د خپله دې سره حتی خپل لابراتوارونه هم شته دی، په هغې کې چیک کي وګوري چې دا څه رقم درمل دي. د هغې نه وروسته چې کله دا هغه مال کم تولید کړي په فابریکه کې د هغې سیمپل بیا ویسي دغه ته د خوړو درملو ادارې ته ویسي تر څو چې دا هلته د دې کیفیت وکتل شي او داسې نه چې د زمونږ هغه فابریکه د دې سره دغه نشي، د پټ سره مخامخ نشي، د هغه د بدنامۍ سره مخامخ نشي. نو دا اول د هغوی کوشش وي. د هغې نه وروسته چې بیا زمونږ مارکیټ ته راځي نو خصوصا مونږ خو د دغه په بخش کې د کیفیت په بخش کې زیات لیوال یم دې مسلې ته چې په څه باندې پوه شم چې د دې کیفیت خراب دی نو د خپله ورغلی ما ورته ویلې مې دي چې دا درمل دی د دې ځای نه وباسه او عاجل یې ورسوه خپل ځای ته. ولس بیا دا خبره کوي چې په خصوصي درملتونونو کې داسې دوايانې یا درمل شته چې کیفیت یې بیخي د هیڅ سره حسابي، مثلا د یو ملک پرستامول یا دغه نورو ګولو ته چې ورشو کیفیت یې دومره خراب وي چې بیخي عادي ده. دغه برخه تاسو څنګه د دې ولس خبره سمه ده؟ نو د ولس دا خبره شک پکې نشته دی چې داسې به وایي چې 80% د دوی خبره هم حقیقت لري او د دې اصلي لامل دا موږ وخت په وخت باندې د وخت نظام ته دغه کړی دی، په ګوته کړی دی. په جمهوریت کې موږ د هغه وخت وزیرانو هغه چې کوم رئیسانو هغې ته موږ دا مشکل په ګوته کړی دی، چونکې دا کیمیايي مواد دي. د دې دپاره خپل حرارت دی چې دونه ګرمۍ کې وساتل شي، نه ډېر ګرم او نه ډېر یخ، حتی چې ډېر یخ هم د درملو دپاره دا نقصان کوي. یعنې بعضې درمل دي چې معتدله هوا کې بیا ساتي، چونکې د پاکستان نه چې هغه مواد راشي که د هغه ځای نه په هر قسم دغه کې راوړلی شي، په کانټینر کې راوړلی شي چې د هغې هوا مناسبه وي، خو دلته په دغه کې چې په ګمرک کې زموږ مال قطع کېږي بیا په سره نمر باندې پروت وي او کله کله داسې بعضې یعنې تاسو دا فکر کوئ چې یاره دغه درمل د ځای نه د کمپنۍ نه د کیفیت له اړخه سم دي، خو ولې کله چې انتقالیږي دلته بیا د وخت په تېرېدو سره هغه خپل کیفیت له لاسه ورکوي؟ سمه ده، ډېر رول د دې هم دی پکې چې د دې کیفیت په لاره باندې خرابېږي. هلته په ګمرک کې کده شي، حتی چې په ګمرک کې موږ لیدلي دي چې تر کاله پورې دغه درمل پاتې شوي دي. نو که بیخي مستقیما نمر ته هم نه پراته، یو داسې زیاته خو به پراته وي چې هغه خامخا هغه حرارت خو په هغې باندې لګېږي، موسمونه په هغې باندې اوړي راوړي. نو داسې درمل هم موږ لیدلي دي چې هغه دلته کیفیت خراب دي. البته یو څه داسې دي چې د نورو ملکونو نه چې راځي نو البته په تیرو حالاتو کې خو البته شکایتونه ډیر زیاتو او د دې هغه د لابراتوار سیستم ډیر منظم نه و. نو په دې موږ سترګې نشو پټولی چې په موجوده دور کې لابراتوار په نسبي ډول یو ښه مجهز دی، خو دا هم نه وی و چې 100% بیخي درمل دا دغه دي برابر دي. مشکلات شته، یو څه مشکلات شته دي، خو د دغه مشکلاتو دپاره موږ کوشش کوو هغه چې څومره زموږ مسؤلیت دی، کوم ځای ته زموږ اواز رسیږي. حتی چې د رئیس د سید عامر سره موږ مشکلات د دوی سره دغه کړي دي، شریک کړي دي، د خوړو درملو اداره راغلې ده، مونږ سره خپل همکاري او ملاتړ دا ورسره اعلان کړی دی چې مونږ تاسو سره همکار یو. او البته بعضې کارونه داسې دي چې هغه قوي نظامونه هم د هغې دغه نشي کولی. مثلا اوس مخدره مواد دي، حتی چې په
په امریکا کې به وایو دا مواد هلته هغه دی چې هلته هم رسېږي او هلته هم خرڅېږي د هغې نه وروسته داسې ملکونه چې د هغې په داسې موادو باندې د هغې نه سر غوڅوي حتی چې په هغه ملکونو کې هم شته دی نو دا د امکان ولري چې داسې یو دغه برده هلته هم راځي خو دا که چېرته د ولسونو همکاري وي د خصوصي سکتور د درملو په حساب باندې همکاري وي د صحتامې سره د خوړو د درملو سره انشاءالله دغه مشکلات به حلیږي په اسداباد ښار کې خصوصي درملتونونو والا یو شمېر د دوایانو کمپنیو والا په سفرونو بیایي بیا بعضې ته دلته تحفې او ډالۍ ورکوي او ویل کېږي چې دوی ورته بې کیفیته درمل ورکوي او دا یې بیا په ولس پلوري په دغې د پلور یا د دغې دوا د ایستلو په اساس باندې ورته بیا تحفه ډالۍ او همدغه شان سفرونه دا خبره څومره سمه ده نو څومره چې موږ اورو دا حقیقتونه دي په عموم کې موږ ټولې کمپنۍ نه وایو حتی چې داسې کمپنۍ شته دی چې هغه د دې کونړ له تر ننګرهاره پورې هم نشي بولی فکر دې شو حتی چې دلته تا باندې په هوټل کې مې یوه ډوډۍ نشي خوړلی حتی چې هغه تا ته یو قلم هم نشي درکولی دا هغه کمپنۍ دي چې خپل سټنډرډیت او معیار یې ساتلی دی هغې ښه باکیفیته درمل ښه باکیفیته دغه مواد د خارج نه دلته وارد کړي دي او بیا دلته د ولس دپاره هم یو مناسب نرخ د هغې دپاره انتخاب کړی دی فکر دې شو او هغه څوک چې په دې د کمپنو په حساب باندې د فابریکو په حساب باندې د الله نه ویریږي هغه هیڅکله د یو مریض په سر سودا نه کوي فکر دې شو چې ته یو درمل مثلا د پرسټامول ګولۍ دا به نمونه کې یاد کړو چې هر څوک یې پېژني د پرسټامول ګولۍ دا د دې قیمت 9 روپۍ دی او ته ډاکټر ته دا په 10 روپۍ باندې حسابې یوې دواخانې ته ته په 10 روپۍ حسابې دا 3 روپۍ ستاري د ویزټ شوی د مثال په ډول د چکر شولې یا دا 3 روپۍ ستاري تحفې او تحایف شولو فکر دې شو او دا 9 روپۍ مطلب دا زما د خوا نه دی هغې ته خطر ډک حسابې په 10 حسابې خو دا 10 روپۍ چې د وو شی د په 10 خرڅ کو هغه دکاندار د دواخانې والا فکر دې شو هغې بیا په مریض باندې کم از کم 12-15 خرڅوي نو خو په دې کې د خپله د کمپنۍ والا شریک دی نو موږ د داسې خلکو ملاتړ نه کوو فکر دې شو چې هغوی په ولس باندې لوبې کوي او دا البته یو څه مسؤلیت زموږ هم دی او د صحت عامې هم دی چې داسې خلک د دې خلکو سره محاسبه وشي زه دا وایم هغه شی چې هغه ولس ته ښکاره دی نظام ته ښکاره دی داسې درمل ولې نه کارول کېږي زما د وطن فابریکه ده زما په خپل وطن کې پرسټامول تولیدېږي د مثال په ډول شربت ګولۍ یا یو بل شی مشهور یو سیپاکزیم به درته ووایم ښه معیاري دلته تولیدېږي یو ډاکټر ولې دا پرسټامول ولې نه لیکي دا ښکاره خبره ده د دې ډاکټر دا نسخه دا تعقیب شي خپل اداره فکر د خوړو درملو اداره دا باید دا نسخه تعقیب کړي د دې ډاکټر تا دا پرسټامول لیکلی دا بنګلادیشي دی لیکلی ولې د افغانۍ ولې نه لیکي ډېره زیاته مننه بېرته تاسو ته راګرځو محترم رئیس صاحب ستاسو د عامې روغتیا ریاست لخوا په خصوصي درملتونونو او د دې ترڅنګ په روغتونونو باندې د څار کمیسیون داسې یو پروګرام سیستم لرئ کنټرول تر دې حده پورې دی هر هغه څوک چې نسخه لیکي دا نسخه به واضح وي د کمپنۍ نوم باید ونه لیکي هر هغه درملتون والا دواخانې والا چې دوا ورکوي د دې دوا قیمت به هم لیکي او دا نسخه به ورته ټپه کوي هم او هغه ورونه چې دغه قانون او دغه اصولو نه سرغړونه کوي مجازات شوي هم دي مخکې د ډاکټرۍ نه مونږ باید خپل اسلام ته ژمن پاتې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی من غش فلیس منا چا چې دوکه وکړه دا زما امتی نه دي نو اولا موږ د خپل اسلامیت په نظر کې وساتو چې زما دغه د 100 روپو دوا سره نور خکول ولا الله رب العالمین دغه یو وسیله د ډاکټر او دوا یو وسیله ده خو ته په دې پوهیږي چې د دې دوا تاثیر او دغه دوا تاثیر دا یو شی دی ولی زما د ټولنې د اقتصادي وضعیت ماته معلوم دی دغه غریب او بیچاره ولسته په ځای د دې چې 300 روپۍ مصرفيږي دغه 100 روپۍ مصرف شي بیرته تاسو ته راغزو رئیس ډاکټر صاحب اجمل د واکسینو پروګرام په کونړ کې څنګه روان دی کومه ننګونه شته بسم الله الرحمن الرحیم د ملي رادیو تلویزیون د ولسواک قدرمنو همکارانو
د ریاست صحت عامې د چتر لاندې شخصي سکتور، دولتي سکتور نمایندگان او قدرمنو مېلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. دا چې ستاسو دغه سوال مطابق باندې چې د کمپاین یا د واکسینو په مقابل کې کوم ننګونې شته، لکه د تیر په څېر باندې چې کومې ننګونې وي هغه ډېرې کمې دي. د امارت اسلامي په راتګ سره چې دی هغه ننګونې چې دي هغه ټولې د منځه تللي دي. مور او ماشوم ته چې دی باکیفیته د واکسینو خدمات ترسره کیږي. په نوي صحي مراکزو کې چې دی هر سهار د 8:30 بجو څخه واخله تر 3:30 بجو پورې مور او ماشوم ته چې دی صحي خدمات او د سره چې دی هغه د واکسینو د پریونشبل ډیزیز په مقابل کې واکسین ترسره کیږي. د دې سره چې دی دا پیلن چې دی موږ ملي برنامه چې روانه ده په کونړ کې په 1400 ولسوالیو په مرکز کې د 1800 رضاکارانو په مټ باندې چې موږ په دې کمپاین کې د یو ملي برنامه ده او د ولس په همکاري باندې تطبیق کیږي. موږ سره چې دی ولس همکار دی او په دې پروګرام کې چې دی داخل دی د کونړ په ټولو ولسوالیو کې چې دی د واکسینو هغه د نیشنل امونایزیشن ډے چې ورته وایي ملي واکسیني ورځې دا اوس هم پیلن چې دی موږ په ساحه کې ستاسو د پروګرام ته زه ساحې نه رالم. انشاءالله داسې کوم ننګونه نشته دی. بعضې عادي خبرې دي د ریفیوزلو په رابطه باندې هغې لپاره سیستم روان دی او ډېره زیاته مننه. په د نامنیو له کبله د کونړ په یو شمېر سیمو کې په تیر کې 2 څاڅکي واکسین چې ډېری ماشومان ترې پاتې وو، دغه خلکو دپاره اوس کوم پروګرام شته د واکسین؟ لکه ما مخکې وویله قدرمن رئیس خپل خبرو کې چې د هغه د صحت برنامه ډېره ښه واضح کړله. د واکسین تطبیق په پروسه په د غره په څوکه کې هېڅ ننګونه موږ نه لرو. موږ د تیر کمپاینونه چې دي کور ته ورغلي، خو د واکسین د موډیلیټي په اساس باندې چې د امیرالمؤمنین د فرمان په تطبیق خاطر باندې چې سیژنې چې دی ماس ټو ماس یا سایډ ټو سایډ ترسره کوي. موږ په کلو بانډو کې چې دی هغه سیژنې چې دی هلته عملا روانې دي. د واکسین د تطبیق په پروسه کې چې دی هېڅ ننګونه نه وي. ډېره زیاته مننه. بېرته تاسو ته راګرځو. جهان صاحب تاسو ته راځو. د ولس په استازیتوب باندې تاسو موږ سره په خپرونه کې یاستئ. د په کونړ کې د روغتیایي خدمتونو په تړاو راته ووایي چې څومره ولس راضي دی د روغتیایي خدمتونو نه؟ د متعال اعزال خدای په ښکلي نامه درون خاموش صاحب تاسې ته، درنو مېلمنو ته، ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خاموش صاحب دا چې زه د ولس په استازیتوب دلته ناست یم، لږ به پاک وغږېږو، مهرباني سپیناوی به وکړو. هیله مو له مېلمنو نه ده چې خوابدي نه شي. هغه چې رئیس صاحب په خپلو خبرو کې ویلې 80% خدمات چې دې ته ضرورت و لکه 40% شوي په تیر نظام کې. نو د رئیس صاحب د خبرو نه معلومه دا شوله چې څونه خدمت په دې 3.5 کلونو کې شوي دي، کو محاسبه وکړو فیصدۍ ته راواړو نو دغه خدمات چې دی یا 5% کېږي یا 10 د دې نه زیاتېږي. نو په 3.5 کلونو کې 10% کار په خپله د رئیس صاحب دغه تایید دی. نو دا بسنه نه کوي، په خپله دا په دې باندې دلالت دی چې خدماتو ته لا ضرورت شته دی او هغه شی چې مکمل او بشپړ خدماتو ته ضرورت دی هغه نه دي شوي. ځکه کونړ داسې یوه راځي ده چې لکه مثال به د شیګل ولسوالي واخلم، د مادېش کلی ډېر لرې کلی دی چې د نورستان سره سرحد لري، یا دغه نه دی دغه د چپه دره د هغې لرې پرتې سیمې چې هغې طرف ته د دغه سره د درینور سره سرحد لري. هغه خلک کله را رسېدلی شي او هغې ته کله داسې خدمات وړاندې شوي دي چې هغې د شونکړۍ دره چې دغه لرې پرتې سیمې دي چې زه ترې معلومات لرم او زه هلته د دېکانو په برخه کې هم کار کوم. نو د شپې خو هېڅ یو کلینیک کې هغه طبي پرسولان نشته، هغه نه زنانه خویندې ډاکټران نشته دی او نه نشته دی، ځکه د شپې لخوا په بشپړ هغې لکه محروم دي د دغې خدماتو نه.
کو موږ په ټوله کې د صحت برخه په دریو د برخو وویشو چې یو یې سامان آلات دي، یو یې طبي او مسلکي پرسونل دی، یو یې درمل دي. نو په دغه کې ضرورت دی دې ته چې درملو کیفیت یې خراب دی. هغه په مولا صاحب ډېر ښه وغږېدو او هغه زه به پکې لږه اضافه دا وکړم چې دوی خو هغه د ډاکټرانو خبره وکړله، خو د ډاکټرانو علاوه لکه دغه کوم دوایانو والا ورونه چې دي سټورونه چې ورته وایي په اصطلاح باندې دواخانې، زما معلومات دا دي چې ځکه زه د ولس په دغه کې یم او رابطه کې یم، ډېرې کمپنۍ داسې دي چې دغې خلکو ته نه دی موټر یې دي، هغې ته د دوبۍ سفر ورکوي، هغې ته سوغات ورکوي چې دغه د دواخانې والا ته ورکوي دغه شرکت، او دغه غټ سټور والا چې دی بیا په فرعي دواخانو باندې په لرو پرتو سیمو کې په دغې باندې دغه خرڅ کړي دغه دوایانې درمل، او دلته هم حتی په مرکز کې هم ورکړي. د مثال په ډول باندې به زه اوس ویم چې دا نه دی دا پینډال سی اپ چې زما تجربه ده، دا پینډال سی اپ چې موږ ته راواردېږي شرکتونه رالیږي دا په درېیم په څلورم نمبر کې د هغې کیفیت، کو دغه پینډال سی اپ څوک په دې ورونو کې ټول موږ ناسي دا په پېښور کې واخلي یوه هغه دانه وخوري دلته یو پاکټ وخوري دا به سره برابري، لکه دا به دغه خبره نه وي، مبالغه به نه وي. نو کیفیت د دوایانو زما له رئیس صاحب نه زما د مشرتابه نه غوښتنه مې دا ده هغه کوالټي کنټرول کمیسیون چې کوم دی دغه درمل چې د هغې د نظارت لاندې وځي باید دغه کې مسلکي او فني خلک واوسېږي او هغه ژمن خلک خپل خاورې ته خپل ولس ته او خپل عقیده ایمان ته. نو دغه خلک چې دی بیا به پکې دویمه خبره دا ده چې الولس شکایت کوي، زه نومونه نه اخلم چې لکه د چا توهین ونه شي، خو ځینې دغه طبي انسټیټوټونه چې دي د هغې نه زیات ځوانان فارغېږي، زیات خویندې ترې فارغېږي چې هغه اکثر هغه نرسان دي. دغه نرس چې دی دا د ډاکټر وظیفه اجرا کوي په ځینې ځایونو چې دا د ټولنې او د ولس سره ډېر غټ ظلم دی. خیال نشته دی ځکه نرس چې دی دا معاون دی، دا به هغه درمل چې کوم ډاکټر ولیکي هغه به صرف تطبیق کوي، نه دا چې هغه تداوي وکړي. په ډېرو ځایانو کې بېلګې زه لرم چې دغه نرس یو مریض له داسې تداوي او علاج شروع کړی دی چې د بل نه بدتر کړی چې بیا غټ ډاکټر علاج هم نشي کولی. د روغتیا پالانو سره د ولسي خلکو د درملو یا د روغتیا سکتور د ښه کېدو د کیفیت د ښه کېدو لپاره تاسو فکر کوئ چې ولسو سره همکار دی او هماهنګ دی؟ بله صاحب په دې معنی باندې د ابتدا نه لکه د صفر نه شروع کله چې موږ د ولس دغه طبي پرسونل یا مشرتابه غوښتنه وکړي چې زه په فلانۍ ساحه کې نه د یو کلینیک جوړم، همدا ولس چې دی هغې ته خپله ځمکه ورکوي، همدا ولس دی چې جومات ته ځمکه ورکوي. نو دغه شانتې د دغې عد نه شروع کو د شورا ضرورتي کو د سپین ږیرو ضرورتي د محترم رئیس صاحب په څنګ کې د وزیر صاحب خواله تللي دي او بیا هم ځي. نو په هر حالت کې کو د چای ډوډۍ خبره یې ورکوي، کو د تذکور بیلچې خبره یې ورکوي، کو عامه پوهوي. زما غوښتنه د محترم رئیس صاحب نه دا ده څنګه چې دا د ارشاد او دعوت والا ورونه دي مانځه ته خلک رابلي. زه وایم د دې دپاره په خپل ریاست کې داسې یو دغه کمیسیون جوړ کړي چې عامه پوهاوی وکړي د دې دپاره چې یعنې ډاکټر څوک د ډاکټر تعریف معلومي، ځکه دا خو یوه علمي رتبه ده، نه چې سپینه چپنه واغوندې او هغه نه دی نرس یې او هغې ته موږ ډاکټر ویو، ځکه دا ظلم دی. دا ځکه هغه د آیات د مصداق مطابق چا چې یو انسان قصدا دا کو سل وخان دي په اسلامي شریعت کې، نو دا خو دا ډاکټر زما ورور چې دا نرس دی دا خو هغه قصدا د انسان وژني نه، دا هغه خو د خیر ښېګڼې دپاره هغې ته انجکشن کوي. خیال دې شته خو سهون دې دا کار وشي ځکه هغه تجربه نه لري، نو دغه انسان له منځه ویشي ځکه ټول انسانیت چې خراب کړو. ډېره زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځو. رئیس محترم په اسداباد ولایتي روغتون باندې لږ تم کېږو، بحث دې کوو چې دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي. ولس د اسداباد ولایتي روغتون د خدماتو نه راضي دی، خو په څنګ کې د روغتیا پالانو هغه چال چلن ولس تر پوزې راوستلی دی. حتی د دې پورې ویل کېږي چې په اسداباد ولایتي روغتون کې شپري نسخې بهر دواخانو ته لیږلی کېږي او د دې تر څنګ دغه کېږي تشویقېږي، بلنه ورکول کېږي چې د شخصي حتی شخصي معاینخانې ته بازار کې وغوښتل شي. دغه برخه کې تاسو څومره شفافیت ته کار کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به حاجي صاحب چې کوم موضوعاتو ته اشاره وکړه ډېره مننه، ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړه. یو څو لنډې خبرې په هغه مورد باندې وکړو، بیا راځو ستاسو پوښتنې ته. مهرباني. حاجي صاحب چې کومه موضوع ذکر کړه چې دغه کار که وارزو د درې کالو کار دغه 5% راځي،
هغې زما موضوع صحیح اخیستې نه وه. دا 80% هغه وګړي چې خدماتو ته لاسرسی نه و، اوس یې هغه اولني خدماتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. دغه فیصدي په دغه شکل باندې وه. حاجي صاحب چې نور ذکر وکړو چې زمونږ اوس هم ولسي وګړي د خدماتو نه محروم دي. هر وزارت هر اداره خپله پالیسي لري. د وزارت ساتامې د پالیسۍ له مخې دا زه په یقیني سره وایم که اوس موږ سره څوک حساب وکړي موجوده کلینیکونه هم موږ ته نه پرېږدي چې د وزارت پالیسي څه شی وایي چې ستا یو کلینیک د څومره نفوس لپاره دی. البته زمونږ اشاره هم دې خبرې ته وه چې د کونړ نفوس په تیت او پراګنده شکل باندې پروت دی. موږ اوس هم د مختلفو اداراتو نه غوښتنې کوو چې موږ په ډېرو مختلفو ځایونو کې کلینیکونو ته ضرورت لرو. په نوره نړۍ کې موږ تبابت معلومات ترلاسه کړو چې هلته تبابت په کومه اندازه باندې دی، په کومو اصولو باندې دی. کلی په کلی باندې شفاخانه او کلینیک په هیڅ نړۍ کې نشته دی. یعنی دا نه ده چې په یو ځای کې 15 او 10 کورونه هلته د کلینیک وي. د کومو ساحو ذکر چې حاجي صاحب محترم ورته اشاره وکړه، یوازې که په شیګل ولسوالۍ باندې تم شو په دې 13 کلنه دوره کې بې حسابه پیسې هم وي، ښه پراخه هر څه موجود و. ولې که یوازې شیګل کې وګورو چې د 3 کالو په جریان کې په شیګل ولسوالۍ کې دغه سیار کلینیکونو نه علاوه 3 فکس کلینیکونه هم موږ لرو. د دغه ټولنې هغه ضرورت موږ درکړی چې په دغه ځای کې ضرورت دی. داسې ځای هم اوس لرو چې زه غواړم یو کلینیک د دغه ساحې نه انتقال کړم چې هلته موږ بل روغتیایي مرکز سره نږدې دی، ډوپلیکیشن د خدماتو موجود دی چې دغه بودیجه کومه مصرفي کې د دې نه سالمه استفاده وشي. دلته نفوس څومره دی، د میاشتې دلته مصرف څومره دی، ولس ته فایده څومره ده، دغه هر څه په نظر کې نیو. همداسې که راشو که چپه دره زما په لورې پرته ولسوالي د نورستان سره سرحد لري، د سیار کلینیکونو نه علاوه 3 فکس روغتیایي مرکز د خپل د 3 کلنې دورې په جریان کې لرو. هغه ولسونه چې محروم او پاتې دي همدغسې چې شونکړی دره ده زما خپله ولسوالي هم ده، ټول کونړ زما خپل دی او د ټول افغانستان ولس زموږ خپل دی. هلته هم په هغه ځایونو کې چې ضرورت و نوي روغتیایي مراکز ایجاد شوي، په شونکړی دره کې حتی خپله روغتیایي مراکز موجود دي. د ولسونو ستونزې او مشکلات موږ راجمع کړي دي، موږ سره شته دی. کار ورته کوو کومې نیمګړتیاوې چې دي او دا کار یوازې په عامې روغتیا ریاست باندې نه کیږي. ولس هم باید خپله برخه کې موږ سره څنګه چې همکار دی. د کونړ ولس واقعا چې د خپلو ټولو دولتي اداراتو سره ترڅنګ ولاړ دی، هر وخت چې موږ ضرورت شوی موږ ته سپورټ راکړی او بیا هم پرې مطمئن یو چې ضرورت شو بیا هم راکوي. همدغسې خپل خصوصي سکتور د دواخانو موضوع چې یو څوک هغه مخکې موږ دې ته اشاره وکړه چې مهمه دا ده چې موږ خپل اسلامیت ته ژمن پاتې شو. که یو څوک یو چا سره ډیل کوي، که په دنیا کې تا څوک یو اداره کوم ارګان دې راکش نه کړي، د رب العالمین مخې ته به یو ورځ ودرېږي، له دې پوښتنه کېږي الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. او هر هغه څوک په دغسې مسایلو کې ښکیل دي. ډېرې بېلګې تاسو ته معلومې دي چې ډېر خلک په دغه کې خپلو وظیفو نه لاس په سر شو، ډېر خلک چې د هغوی کاروبارونه چې دغسې کول بند شو، ډېر خلک چې وارنینګونه پکې واخیستل، حتی په لویو ناروغۍ اخته شو. او خو موضوع دا ده چې هر زمونږ کم څه چې وګورو د قانون او اصولو له مخې به هغه څوک چې زمونږ د ولس سوء استفاده کوي، هغه که ډاکټر وي که هغه د درملتون والی، هر څه هغه اصول او مقرراتو مخکې چې کوم مجازات هغه په نظر کې نیول کېږي. سترګې پرې موږ نه پټوو، او که د وي زموږ د سترګو نه عالم الغیب صرف الله رب العالمین دی، هغه بیا شته دی یو ورځ چې حساب ورته ورکوي. د ولایتي روغتون په اړه باندې تاسې اسداباد ولایتي روغتون په اړه باندې تاسې خبره وکړه. موږ به هغه څه ویو چې هغه حقیقت وي. بیا هم دا وایم چې اول مسلمانان الله رب العالمین ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. دلته د ولس وګړي به هم ناست دي او دغه که تاسې د ولایتي روغتون د تیر وخت اسناد وګورئ، اوس یې وګورئ چې مراجعه د ولس څومره زیاته شوې. دا 2 چندانه چې 3 چندانه هم زیاته ده. علت یې څه شی دی؟ هر هغه څه چې راځي دا هم زه وایم چې زما د ټولنې دپاره دغه اوس فعلا دپاره چې په روغتیایي مراکزو کې څه موجود دی دا کفایت نه کوي. البته چې څه راځي هغه به د ولس په خدمت کې. زما د آی پی ډي بستر مریض دپاره چې کومه دوا ده، دا ټول ضرورتونه په هیڅ ځای کې په شفاخانو کې نه پوره کېږي. دا په نوره نړۍ کې هم نشته. د دې دپاره چې دا اوس فعلي کومه پروژه ده، که وایو دا د هر پراجیکټ چې ورته وایي HER ایمرجنسي هیلث ریسپانس،
دغه پروژه چې د دې خپل د دوا لیست معلوم دی چې هر کوم لیست ورته ویل کېږي 140 قلمه دوا په دغه شامل ده د مقدار خپل اندازه معلومه چې په دومره مقدار باندې ده او پی ډي ته خو دا زه ډاډه وایم او بیا یې ویلی شو ښکارې وایو چې هغې د او پی ډي دپاره دوا که د روبې کومه دوا راځي او دا موږ ټول او پی ډي مریضانو ته ورکړو دا په 10 ورځو دپاره هم کفایت نه کوي زموږ د ولایتي روغتون خدمات دا په ډاډه باندې وایو چې د ولایتي روغتون خدمات ډېر معیاري شوي دغه سټاف چې کوم دی هر هغه سټاف چې په د ولس په خدمت کې ځان ستړی کوي موږ تقدیر کړی هم دی بیا هم تقدیرو په ولایتي روغتون کې هر هغه عملیاتونه چې مخکې په خصوصي سکتور کې ترسره کېدل د هر یو مریض نه 15,000 13,000 15,000 20,000 دا روپۍ په مصرفېدلې لله الحمد په دې باندې توانېدلي خپل روغتیا پالانو سره ناست یو کوم امپلیمنټر انجو دا یا تطبیق کوونکې مؤسسه ده هغې سره ناست یو په میاشتو مو دغه ګایډلاینونه مطالعه کړي دي هغه عملیاتونه په ولایتي روغتون کې بغیر د نوبته ترسره کېږي یعنی هغه کوم د انتظار لیست یا کوم کتاب چې هغه موږ د منځه وړی دغه ډاکټر چې څومره انرژي لري او په اصولو کې د لپاره څومره کار دی د څومره عملیاتونه کولی شي په رسمیتو کې د څومره کار وکړي بغیر د انتظار د لیست نه به دغه عملیاتونه ترسره کېږي په هغې کې د پروستات عملیات دي د مثانې د ګردې د تریخي د کاڼي دغه عملیاتونه دي چې دغه مخکې په ولایتي روغتون کې نه ترسره کېدل اوس ترسره کېږي په ولایتي روغتون باندې به لوډ او بوج ولې نه وي زموږ د هیموفیلیا سنټر چې په زونونو کې صرف په ټول افغانستان کې په زون کې موجود دی د دې ولس هغه مشکلاتو ته د دې اقتصادي ستونزو ته په کتو باندې د دې دپاره ما د خپل ټیم په توسط باندې په خپله سفر کړی د هیموفیلیا سنټر په خپل ولایتي روغتون کې لرو د حقایقو نه زه دا نه وایم چې توصیف د امارت دی وکم یا توصیف د خپل ریاست دی یا د خپل ادارې زه دا په حقایقو باندې سترګې پټې نه کوم همدغه ولایتي روغتون د تور زړې معاینات په دې کونړ په ولایتي روغتون کې نه ترسره کېدل د هیموډایلایز خدمات زمونږ چې په ټول اکثر ولایتونو کې دغه مصرف په مریض باندې د خوشبختانه لله الحمد په دې باندې مونږ کار کړی دی چې همدغه خدمات د خپلو ټولنې مریضانو ته او دغه سي امراض هم دي چې تکراري ډول دغه مریض بار مراجعه دغه خدماتو ته کوي دغه وړیا دي د لغمان نورستان حتی د ننګرهار مریض مونږ د نور د قندوز مریضان مونږ ته کونړ ته راځي چې دغه خدمات واخلي ولایتي روغتون موجود و د پی سی آر شعبه پکې موجود نه و ولایتي روغتون موجود و د بکتریالوژي لابراتوار پکې موجود نه و مریض دوا ورکوه دوا استعمالوه د مرض په مقابل کې د دوا ریسپانس نه دا معلومات څنګه دته د بکتریالوژي لابراتوار ضرورت په همدغه وخت توانېدل چې د بکتریالوژي فعال لابراتوار لرو نو کار شوی دی خو مهمه دا ده چې دا هر څه په یو کال دوه کالو کې د یو ملک په ورانولو چې 40 کاله ولګېږي دا په 3 کالو کې نه جوړېږي نو ټولې ستونزې حل کېږي البته هغه ستونزې او مشکلات چې موږ راجمع کړي دي شته دی کار به پرې کوو خو د څنګه چې ټولنه موږ سره ودرېدلې ده الله نوره همکاري وکړي د دې مایک د لارې به په ټولنه باندې یو بل غږ هم وکړو هغه دا دی چې زیات وخت مهمه دا د اوله نظام ته وایم بیا ټولنې ته وایم چې هر وخت د خپل شخصي ګټو نه تیر نشو د ولس ګټې په نظر کې ونه نیسو هدف ته نشو رسېدلی ډېره زیاته مننه یو ځای کې لنډ وایم په یو ځای کې زه ما د ولس مشکل ته په کتو باندې په هغه ځای کې ما په میلیونونو روپو باندې مصرف کړی دی په هغه ځای کې اوبه موجود دي او یو څوک صرف زما روغتیایي مرکز ته نوم یې نه اخلم علاقې نوم هم نه یادوم زما دغه روغتیایي مرکز د اوبو نه نوره استفاده هم نشته او دغه روغتیایي مرکز دپاره چې د هغې دپاره جوړ شوی د هغه میندو خویندو ماشومانو دپاره جوړ شوی همغې دپاره د اوبو ضرورت دی دغه اوبه موږ ته څوک نه راکوي نو دا د ټولنې مکلفیت دی چې هغه خلکو سره کینی چې څنګه عامه پوهاوی ضرور دی په هره برخه کې د دې ضرورت شته چې څنګه حاجي صاحب هم دې خبره ته اشاره وکړه چې د خلکو عامه آګاهي وشي موږ د هرې لارې نه کار اخیستی حتی په بعضې روغتیایي مراکزو کې موږ اوس سکرینونه په نظر کې نیولي دي چې هلته ته سکرین لګېدلی دی شپه او ورځ دغه پیغامات په هغې باندې وچلېږي هلته زما ولایتي روغتون ته ورشي د شکایاتو یو بکسه موږ هلته نصب کړې ده حتی فعال شمیرې مو لګولې دي که د ټولنې وګړو ته کوم ضرورت دی دا زموږ ولس دی دغه خدمت په موږ باندې حق دی او د دې تعهد د ولس سره بیا تکرارو چې د ورځې څه د شپې هم د خپل ولس په خدمت باندې نه ستړي کېږو هغه خپل کوم ضرورتونه کومې نیمګړتیاوې دي په کوم ځای کې دی ته مشکل دی تر موږ راورسوي خو په کونړ کې چې کوم څه د صحت په سکتور کې موجود دي او دلته راځي هغه به د ولس په خدمت کې هغه څه چې نشته د هغې دپاره په ګډه کوشش ډېره زیاته مننه تالار ته ورځو او د ګډونوالو پوښتنې راخلو
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مروان قاضي خیل او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما پوښتنه بلکې غوښتنه هم ده د محترم رئیس صاحب څخه چې ولس یې اندېښمن کړی دی هغه مؤسسات چې په کونړ ولایت کې اوس په روغتیا برخه کې پرمخ وړل کېږي او وګړو ته خدمات وړاندې کوي دغه نه بلکې چې یوازې درمل او روغتیایي توکي وړاندې کوي بلکې دغه په څنګ کې اشپز ډریور موټر او ساتونکي د هم اړتیا لري خو دغه کسان چې نیول کېږي او د ټولنې لپاره پرمخ وړل کېږي د پردو تر شا دغه کسان نیول کېږي او نورو وګړو ته په یعنې بولۍ او نور سیستم نه وړاندې کوي چې هغوی پکې برخه واخلي نو په دغه برخه کې ستاسو کوم اقدامات یا کومه څه وړاندې کړي یا نه ډېره مننه مهرباني. الرحمن الرحیم. اول سلامونه احترامات رئیس صاحب ته او تاسو ټولو لیدونکو ته. نوم یې حسن ګل روحاني د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ مشینګښته کې دي. مهرباني. نو موږ غوښتنه هم دا ده چې د روغتیایي کلینیک ساحه چې کوم ده زموږ نه تقریبا 8 کیلومتره لرې ده رسیدګي هم نه کېږي. نو تېر ورځ کې څه ملګري هم راغلي وو څه کېدای شي شکایتونه پیشنهادونه وړاندې شوي وي نو زما دغه رئیس صاحب نه غوښتنه ده په دغه کې موږ ته لږ نظر وکړي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فضل الله دی. پوښتنه مې د عامې روغتیا محترم رئیس صاحب ته راجع ده. رئیس صاحب د اسداباد ښار په ګڼو ساحو کې په درملتونونو کې ډېری داسې کسان ناست دي چې هغه غیر مسلکي وي په خپل سر خلکو ته درمل ورکوي معاینې هم کوي څومره د دغو اشخاصو مخه نیول شوې ده؟ لومړی سلام ټولو ته د چې روغ او جوړ به وئ. رئیس صاحب دغه کونړ کې زیاتره چې په ډېرو ساحو کې ګرځم ډېری زه پېژنم هم بعضې ملګري چې د طب څخه فارغ شوي دي خو تخصص نه لري په ایګزټ اګزام کې چانسونه خوړلي دي او برعکس برحاله کار کوي معاینه خانې لري دې په اړه تاسو کوم اقدام کړی تر اوسه که نه؟ ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عزت الله فطرت دی د مرکز اسداباد اوسیدونکی یم. زما پوښتنه په کونړ کې د قتلوي مافیات له محترم امیر صاحب څخه ده چې جناب ډاکټر صاحب اجمل حسن په کونړ کې په تیر کمپاین کې موږ د 15 کلنه نه ښکته ماشومانو څومره ټارګټ درلود په دې کې څومره واکسین شوي او څومره پاتې دي. دویمه برخه دا ده چې جناب ډاکټر صاحب دلته په کونړ کې په بعضې نقطو کې موږ ریفیوزل یا انکاري کورنۍ درلودي چې د هغو باندې تاسو توانېدلي د عامې روغتیا سکتور یا د WHO چې دغه خلکو ته قناعت ورکړي او دغه خلک شته که نشته. او بله پوښتنه مې د محترم رئیس صاحب څخه ده چې جناب مخلص صاحب په کونړ کې موږ به کله د دې شاهدان اوسو چې دغه زموږ حیاتي موضوع چې 200 بستریز روغتون دی چې دا به کله ګټې ته وسپارل شي په دې را روان 1404 کال په کې دې لپاره کوم پلان شته که نشته؟ مننه. ډېره زیاته مننه له تاسو له ګډونوالو. تقریبا رئیس محترم د تالار ډېرو زیاتو ګډونوالو پوښتنې کړي دي او وخت مو کم لرو نو په لنډ ټوک کې تاسو خپل تاسو به ځان سره یاداشت کړي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. نو څنګه چې تاسو ویل چې وخت کم دی په لنډو ټکو کې دغه پوښتنې ځواب شي دا حقیقت دی چې تاسو ویل چې مخکې 340 قلمه دوا وه اوس دغه 140 ته راکته شوې دا درته ما مخکې مو ویل که 340 قلمه دوا وه څومره ترې ولس مستفید کېده څومره شفافیت موجود چې دا ولس ته رسیږي موږ دا ویل چې دا قرارداد دی د دوا د برخې خپلې مقدار جمع اقلام دا معلوم دي هغه څه چې وي د ولس لپاره به په خدمت کې وي د ولس اړتیا او ضرورت په دې باندې نه پوره کیږي هم اقلام کم دي هم مقدار کم دي په دې باندې کار روان دي البته اوس چې کوم فروجه ده یا کوم خدمات دي په دغه کې دا اقلام دي خو دا خبره موږ دا کوو چې دغه 140 قلمه دوا نه ده چې دا شفاخانه کې موجود ده د دې کونړ د ولسونو دا په موږ باندې حق دی چې دوی ته خدمت وکړو چې څومره دوا د پروژې د قرارداد له مخې شفاخانې ته راځي همدومره دوا دا په اطمینان وایم چې دلته به د موسسې همکاران رونه هم ناست وي چې هغوی دغه مسؤلیت په غاړه لري د دې مطابق دوا ما د مختلفو ځایونو نوره را پیدا کړي چې هغه د خپل وزارت محترم د مرکزي سټاک نه د نورو اداراتو نه نورو نه نو یوازې په دغه 40 قلمه دوا باندې موږ اکتفا نه ده کړې که په دغه اکتفا وکړو زمونږ د ولس ستونزې او مشکلات ډېر پسې زیاتېږي اوس که د ولس ستونزه او مشکل حل ده
د هغې علت هم همدا دی چې 140 قلمه دوا تر څنګ همدومره دوا یعنې د دې نه کیدای شي په بعضې وختونو کې څو چنده زیاته هم شي دا موږ د نورو ځایونو نه ترلاسه کوو او د دغه ولایتي روغتون جمعي هغه ځایونو چې ضرورت هغې ته په واک کې ورکوو. په دې طریقه باندې زموږ د ولس هغه ستونزې او مشکلات تر ډېره حده کم دي. علت یې همدغه دی، یوازې دغې ته ناست نه یو چې هماغه دوا دي. یو ورور بل پوښتنه وکړه چې په مؤسساتو کې د استخدام پروسه، په ټولو مؤسساتو کې د استخدام پروسه دوه قسمه سټاف دی، یو مسلکي سټاف دی، یو غیر مسلکي سټاف دی. د مسلکي سټاف پوزیشنونه دا د اصولو له مخې اعلان ته ځي چې 21 ورځې په اعلان کې وي. د هغې دپاره کرایټریا ټاکل شوي، زموږ ډېر وروڼه هغې ته اپلای کوي چې د دې دپاره چې دا د ټولو ولایاتو نه زموږ برنامه مختلف ده. په همدې خاطر باندې چې چون موږ هم د دې کونړ یو، نو که یو پوزیشن ته زموږ د کونړ ورونه اپلای کوي، یو پوزیشن ته په سلها وي، که دې ته یو نفر راشي دا نور ټول بیا خفه. دغه پروسه کې زه خپله جدي یم. دې دپاره د ټولو ولایتو نه مختلف موږ یو طرز العمل جوړ کړی چې دغه ټوله پروسه به زموږ او ستاسې د علماو شورا ریاست د نظارت ته لاندې راځم هغې خبره ته. یو غیر مسلکي سټاف دی. غیر مسلکي سټاف دا دی چې زموږ خدمات فرق کوي سره. موږ په یو ځای کې خدمات عرضه کوو، هلته یو کور څوک ورکوي، نو دغه کور والا نور امتیاز نشته. دغه کوم ګارد یا اشپز چې دی هغه د هغه ته په اختیار کې ورکولی کېږي. دا ستا پاتې شو. د ورور خبره وکړه چې وضاحت وشي، دا ځوانان دي ناامیده نه شي. د ډریورانو خبره وکړه، ډریور موسسه نه نیسي. موسساتو سره چې کوم موټرې دي دا د شرکت د لارې چې هغه ټول زموږ د کونړ د مختلفو ورونو به چې شرکت د لارې دي ته راځي، دا حق د موټر والا دی چې هغه ته ډریور څوک ونیسي، هغه نه موسسه نیسي نه ریاست نیسي. دا موضوع په دغه ځای باندې وه. نور موضوعات ډېر که وخت کم وي، هېڅ روغتیایي خدمات نشته. که د شیګل د شینګش د خلکو عریضه ریاست مقام ته راغلي، اولا باید موږ دا دغه وکړو چې هلته نفوس څومره دی. د بل کوم کلینیک کچمنټ ایریا خو دا نه ده. نو زمونږ په کونړ کې ډېر هغه ځایونه چې د خدماتو نه فعلا دپاره محروم دي، د هغې په ولایت په سطح باندې چې کوم پروسس دی چې زمونږ د میاشتنۍ د همغږۍ مجلس دی، په هغې کې بحث کېږي، هغې کې چې کوم خلک د رایې حق لري هغه دا تاییدوي، بیا وزارت مقام ته ځي. نو ممکن چې دغه دلته پروسه تکمیل شوي که په شرایطو برابر وي او دغه مجلس دا لازمه وګڼله چې دغلته نفوس دومره شته او د خدماتو نه محروم دي، بیا په وزارت مقام کې پروسس کېږي او په آینده کې په نظر کې نیول کېږي. د خصوصي سکتور د غیر مسلکي اشخاصو موضوع زموږ نظارتونه ښه قوي شته دي او که تاسې اوس هم بازار ته وځئ خپله بیا په سترګو باندې وګورئ چې زیاتره هغه خلک چې جوازونه یې نه درلودل فعالیت یې کوه، اوس هم دوکانونه بند دي. دغه لنډه دغه دی د 200 بستري همدغسې د اګزټ اګزام موضوع زموږ هغه ورونه چې په تکراري شکل باندې په اګزټ کې ناکام شوي او هېڅ قسم دغه ورته نه دی منلی چې دا څو ورځې ورسره ډېر سرګردانه هم وو، خو ټول ورونه یې کتلی چې هغه معاینه خانې او ځایونه یې بند دي. دا یو موضوع ډیره مهمه ده چې بعضې ډاکټر صاحبان دغسې وي، البته که زمونږ انتقاد باید زمونږ سالم انتقاد وي او په حقیقت باندې بنا وي. موږ د دې دپاره په ولایتي روغتون کې د شپې نوکروالي هم لرو، د ورځې د سمه شکایت نماینده هم موجود دی، او چې دومره زمونږ عامه آګاهي خو هم باید وي، دومره پوهاوی خو زه م ولرم چې ما خو به یو څوک کندې ته م ورځئ، زه به ورسره کندې ته ځان غورځوم. په دغه روغتون کې یو ډاکټر نه دی، په دغه روغتون کې د ادارې مسؤل معلوم دی، په دغه ځای کې زمونږ د سمه شکایت مسؤل معلوم دی. که ته یو چا غلط طرف ته دا کولی ته خو یو معلومات ځان ته ترلاسه کړي، دومره خو خپل فکر هم ولري چې سمه لاره راته څو ښه هغه مو پېژنو که غلطه هم وي. البته زمونږ شپه ورځ د دې نه نظارت شته، په دې کې موږ مختلف برنامې هم لرو، مختلف کمیسیونونه هم لرو او هفته په هفته باندې د دې هغه ریپورټونه موږ سره شریکېږي. اخري موضوع ته راځم چې ډېره اهمه موضوع ده او د کونړ د نورستان د ولسونو دپاره یو حیاتي موضوع ده. زموږ د کونړ 200 بستریز روغتون نیمګړی وداني چې ده، دغه فعلي روغتون کې موږ په دې 3 کالو کې په کافي اندازه باندې کار وکړ. ستونزه او مشکل په دغه باندې نه حل کېږي. البته که موږ د زنانو دپاره ځان ته عملیات خانه هم جدا کړه، د اطفالو واډ باندې موږ په میلیونونو روپۍ مصرف کړي، په دغه ځای کې موږ نوي واډونه جوړ کړل، خو دا مشکلات په دې نه حل کېږي. دغه موضوع ته راځو. 200 بستریز روغتون ودانۍ دا زموږ د اولیتونو نه ده. تیر وخت د عامه روغتیا محترم وزارت د رهبرۍ په اساس باندې موږ د امیر حفظه الله مقام ته پیشنهاد رسولی و چې هغې کې حکم هم ترلاسه شوی دی. د هغې نه راوروسته د کونړ ولایت د علماو شورا محترم رئیس صاحب او د کونړونو ولایت قدرمن والي صاحب سفر درلود، تکراري پیشنهاد مو د هغې په لاس هم رسولی دی. را به شو دې ته چې هغه ټول پروسه زه تشریح کوم وخت به زیات ونیسي،
راځو دې ته چې 2 هفتې مخکې کابل ته د دې موضوع دپاره موږ سفر کړی ملګري هم راسره وو کېدای شي دلته ناست هم وي بعضې ملګري دا مو چې تعقیب کړه د تدارکاتو د بخش یو نماینده د وزارت د رهبرۍ یو مشاور صاحب د ارزیابۍ یو نماینده هم چې هغې سره مجلس وکړ ټول اسناد مونږ وکتل چې د مالیې وزارت د خوا نه د عامې روغتیا محترم وزارت ته هم یو موضوع راغلی وه چې هغه شفاخانې چې په هغې کې د مقام حکم موجود دی هغه مونږ سره شریکې کوي جمع د هر وزارت خپل انکشافي پلان وي چې د 1404 کال لپاره د نیمګړو پروژو کوم پلان دی په هغې کې هم په نظر کې نیول شوي او هغه حکم چې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله حکم په دې کې موجود دی چې د کونړ د ولسونو دغه مشکل دی دې ته د حل لار پیدا کړي دغه دواړو برنامو کې په نظر کې نیول شوی او وزارت مالیې سره شریک شوی اسناد یې سره شریک کړل نو زه په دې ډېر مطمئن یم چې آینده 1404 کال کې زموږ دغه نیمګړې ودانۍ چې د کونړ جمع د نورستان د 2 برخو د ولسونو اساسي ستونزه ده نو مطمئن یم چې روان ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اجمل تاسو هم د واکسینو په تړاو باندې یو هغه چې انکاري کورنۍ او څومره تاسو ماشومان واکسین کړي د خدمت صاحب د سوال په جواب باندې به داسې ووایم چې په جدي میاشت کې چې موږ کوم کمپاین ترسره کړی و په دې کې زموږ ټارګټ پاپولیشن چې دی انډر 5 یعنې د 15 کالونو نه ښکته ماشومان دا زموږ 2,10,000 و من کله چې واکسین وکړو وزارت صحت عامه د هغې یو اسسمنټ کوي په دې کې 98% چې د ماشومان موږ واکسین کړي دي 2% ماشومان زموږ څخه پاتې دي او دا 2% ماشومان چې دي دا زیاتره چې دی دغه دي انکاریان دي موږ د هغې دپاره چې دی د وزارت صحت عامې د چتر د لاندې مختلف پروسس چې دی دا اجرا کوو خو یوه به ته ووایم چې موږ د دې دپاره چې دی د علماو یو 15 کسیز دغه لرو هرې ولسوالۍ نه چې دی انتخاب کیږي هغه د دې کورنۍ ته ورځي او د دغې چې دی والدینو سره چې دی قناعت ورکوي دي زیاتره چې دی دغه د پلمپینټ او پلمپیدوس په اساس باندې خپه یا دغه چې دی ذهن کې چې دی یو بده خبره پیشکاري شوي نو دغه پروسه هم را روانه ده دا هم کمیږي د خیره سره یوه خوشخبري چې زه تاسو ته ووایم تاسو ولسئ صحیح ناست یاستئ موږ ته پته لګي موږ نړیوال زموږ دا سیستم چې دی د اسسمنټ کوي ګوري د حوزې شرقي حوزې چې اسسمنټ کړې ده رئیس محترم دا ناست دی نو په کونړ موږ په ټاپ پوزیشن کې استو موږ پسې بیا لغمان دی بیا ننګرهار دی بیا نورستان دی او دا ستاسو د ولس چې دی یو سالم ملاتړ دی چې زموږ د واکسینو سره کوي مننه ډیره زیاته مننه امیني صاحب په لنډو کې یو ورور د خصوصي درملتونونو په تړاو باندې خبره وکړه امیني صاحب تاسو ته راځي او بلې غیر مسلکي بلې په مرکز کې خبر درته وایي چې ورور نن سبا یو خو داسې مسایل دي چې په هغه داخل کې لیاقت څونه لري هغه چې په ظاهر باندې قضاوت کېدلی شي مثلا په یو دواخانه کې دواساز باید ناست وي یعنې فارماسیست یا یو مسلکي سړی چې نرس وي نو داسې یوه دواخانه نشته دی چې په هغې کې د 2 کسان نه غیر څوک ناست که هغه یو خو داسې چې عام هم د پروشې نه دي چې هغه تس کاټن وتړوي لکه یو خو داسې مسایل دي یو داسې خلک دي چې هغوی ته نسخه راځي نسخه اجرا کوي نو یوه داسې دواخانه به تاسو پیدا نه کوي چې په هغې کې دی یا نرس نه او یا دی په هغې کې دواساز نه په هره دواخانه کې حتی چې په د پروشینو کې 3-4 نرسان او یا دغه فارمستان ناست چې هغوی عملي زده کړي په دې دوا په دغه کې زده کوي چې یاره دا کومه دوا د څنګه استعمال شي رالو د بعضې درملو د اغوستلو موضوع چونکې د افغانستان دی موږ په دې باندې پوهیږو چې یو ډاکټر ته ورتلل او ډاکټر مثلا خو اوس ته سعودي او بل ملک ته لاړ شي نو هلته پرسټامول نشي اخیستلی پرسټامول به درته ډاکټر لیکي خو ته ډاکټر ته ورغلی ډاکټر دنه 1.5 روپۍ یوازې د پرسټامول به والي او ته ټولې په جب کې 10 روپۍ لرې نو څه قضاوت وکړې نو اوس په دې وخت کې دغه نرس دغه دواساز دا مجبور دی چې تا ته یوه زنانه راځي یو ماشوم راځي او بیا د تا ته نوم اخلي چې پرسټامول ګولۍ راکا یا هغه پیشو ګولۍ راکا دغه ټولنه خو زموږ خو لږه دغه ده نو ته مجبور چې هغه وله ورکړي که ور نه کړي هغه به ټوله شپه هم دغسې په دغه باندې تېره کړي سبا ته چې کلینیک ته ځي په کلینیک کې به هلته یا پرسټامول ګولۍ یا به نه
فکر دې شو هغه ایماکسیل کپسول به هغې سره یا به نه نو دغه د ولس غوښتنې دي فکر دې شو چې هغه ولس د هغې تقاضا کوي او دا وخت د دې تقاضا کوي چې د خلکو اقتصاد دومره کمزوری دی دومره ضعیفه دی چې هغه په دې نه توانېږي چې هغه لاړ شي یو داخله ډاکټر ته هغې ته هغه نسخه ولیکي که نه موږ ته خو برابره ده دواخانو ته خو برابره ده که د ډاکټر نسخه ورته راځي هم مجرا کوي او که یو سړی راځي ما ته دا ګولۍ راکړه نو څومره دا د خلکو د ولس او د دې وخت تقاضا دا ده چې خلکو ته په دغه ډول باندې دوا دغه کې عرضه کړي او که یو سړی د یو دوا په دغه باندې نه پوهېږي استطباب باندې نه پوهېږي دا ناروا ده دا حرامه ده شریعت هم دا حرامه ګڼلې ده مثلا یو سړی په دې نه پوهېږي چې دا پرسټامول دا څو وخته ورکړلی شي دوز نشي انتخابولی چې ماشوم ته څونه غټ ته څونه یا پرځې که دا دوا په دې حالات کې زنانه ته په دې وخت کې دا جایز ده که نه ده جایز نو په داسې وخت کې چې دا دوا ورکوي دا قطعا حرامه ده دا نشي ورکولی چونکې بعضې څه چې په ضرورت باندې بنا دي نو هغه خو ضرورتونه دي ډیره زیاته مننه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې اسیر صاحب د روغتیایي سکتور د ښه کېدو د کیفیت دپاره ستاسو وروستۍ غوښتنه څه ده خاموش صاحب زما له رئیس صاحب نه غوښتنه دا ده چې چونکې په کونړ کې ژوند کوو او د دې خلکو په موږ باندې حق دی د ټول نه مخکې دغه طبي پرسونل چې دی په دغې باندې نظرثاني وکړي او دغه کې هغه مسلکي او فني اشخاص چې کوم دي علمي رتبې لري په هغه خپلو برخو کې وګماري او تغییر او تبدیلي کې هغه خپلو برخو ته دویمه خبره دا ده چې د درملو دغه کیفیت باندې نه دی نظرثاني وکړي او دریمه خبره دا ده چې د ډاکټرانو په دغه د مور معیاري سلوک باندې یو نظرثاني وکړي چې دغه مرکزي روغتون او کلینیکونو باندې دغه یو اعتراضات د ولسونو موجود دی چې خوري له دوايانې ورکوي او نور خلکو ته نه ورکوي بیا چې کله دغه د درملو د ایکسپایر ډیټ رانږدې شي نو بیا هغې هر چاته دا دوایي ورکوي خو هغې نه مخکې په اوایلو کې چې دی هغې ته نه هغه چیټ هغسې میلاویږي او نه ورته هغه دوایانې هغسې میلاویږي نو د دریمه خبره دا ده چې لکه دا د لیوني سپي دغه واکسینونه چې دي دا په دې کلینیکونو کې نشته دی په لرې پرتو سیمو کې باید دغه هغې ته کودارې لارې نه ورکړي چې ضرورتونه پېښېږي ځکه لرې پرتې سیمې دي او دغه کرونا واکسینونه دغه شکایت هم موجود دی چې دغه هم نشته دی باید دغه وشي او بل ما په خپله یو ډاکټر صاحب ولیدو چې یو چرګ یې حلال کړو لاس یې وینینځل مخې ته یې پنجرم لګولې ده جاولې هم خرڅوي او هلته یو چا ته ستنه واله نو ایسته لاس نه مې ونیو مال د خدای تعالی بنده ته خو قصاب نه یې ته خو ډاکټر یې او بیا دې لاس یې وینینځل پاچا صاحب پرده راواندې راواچوه که نه خیال دې شته نو که دغلته دغه پرده ما په هغې باندې وره دا مضره پرده ده زه د مولوي صاحب د دې یوې خبرې سره لکه مخالف یم که موږ ترحم کوو باید مضر ترحم ونه کړو که چا له ډریسپرینګ ورکوو نو مور له ورکوو یا د پیشو ګولۍ ورکوو د هغې په غوښتنه یې ورنه کړو ځکه دا رحم نه دی خیال دې شته دا ترحم نه دی دا مضر احتیاط دی باید دا ونه شي مسلکي خلک دغه وکړي دریمه خبره دا ده چې د ریچلام د کلینیک ماته یو چا خبره وکړه چې هغې باندې بلا روپۍ لګېدلې دي افتتاح شوی هم دی خو پرسونل هم پکې نشته دی او سامانات هم لکه هغه طبي خدمات پکې لا تر اوسه پورې نه وړاندې کېږي د لاهور ډاک سیمه چې زه پکې په خپله ژوند کوم د ډیوې د لاندې تورتم دی زمونږ کلینیک په ډبونو کې دی خو دلته راشو دې کلینیک ته چې کومه څوک پېژني چې پاچا صاحب خو ډاکټر راله بستنه وکړي یو خبره کوم پاچا صاحب تاسو له موږ غټ کلینیک جوړ کړی دی نو که زه د دې نه ډبونو لازمه دا ناشونې ده زما بچی چې زما مېرمن د پله پورې زمونږ د سرکاڼو سره ځکه زما دا کلیوالي سرحد دی که زه زما د سرکاڼو د پله نه دغه ورور را روانېږي او ډبونو له ځي دا ناشونې ده نو او چېرته چې د قرار د اورېدو نه نور هغه مسلکي برخه باندې رئیس یې پوهېږي چې چېرته لیسه موجودي متوسطه موجود هلته باید فرعي روغتیایي مرکز موجودي نو هیله مې له رئیس صاحب نه ده چې دغې برخې ته هم لږ سوچ وکړي او په لاهور ډک یو فرعي مرکز جوړ کړي موږ ورته ځمکه ورکوو ویډیا شکل باندې ډیره زیاته مننه تاسې د باس میلمنو د تالار درنو ګډونوالو لیدونکو او اورېدونکو څخه ډیره زیاته مننه چې زموږ سره پاتې شو زموږ خپرونه تعقیب کړه یو ځل بیا چې مو درانه خدمت ته راځم تر هغې مو په بخښونکي رب سپارم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ